کابل کې چاودنې او نښته ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غونډې شاوخوا هیڅ ستونزه نشته. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. کابل کې د طالبانو د جوړ شوې غونډې شاوخوا د سپکو وسلو پرله پسې ډزې اورېدل شوي دي. په سیمه کې یوې سرچینې ویلي چې ډزې د پولیتخنیک پوهنتون مخې ته له یوې چاودنې وروسته پیل شوي دي. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو څو ویډیوګانې خپرې شوي چې د لوی جرګې د تالار شاوخوا د ډزو غږونه پکې اورېدل کېږي. خو د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غونډې شاوخوا هیڅ ډول مشکل نه دی پېښ شوی. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالب ځواکونو پر یو شکمن ځای ډزې کړي او هیوادوال د تشویش نه کوي. ویل کېږي له نښتې وروسته د غونډې لومړۍ برخه هم پای ته رسېدلې وه. نن په کابل کې د طالبانو لخوا ستره غونډه جوړه شوې وه چې شاوخوا 3500 دیني عالمانو پکې ګډون کړی و. سرپرست حکومت د نننۍ غونډې په خاطر په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.